چا مسلمان ورته د خپل زړه انتها بیخي دی د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب بیخي دی عجیبه خلک دي په ژوند یې ورته نه پرېښودل نن مې بچي ته په کفن کې چا کتاب بیخي دی چا مسلمان ورته د خپل زړه انتها بیخي دی د یو غریب په دروازه کې چا ګلاب بیخي دی عجیبه خلک دي په ژوند یې ورته نه پرېښودل نن مې بچي ته په کفن کې چا کتاب بیخي دی پریوتی قبر سپین کفن لږې دم کړي اوبه ځان ته مې ذهن کې د ټول عمر حساب ایښي دی الله خبر دی چې په دې کې به ګناه وي که نه یو سړي ځان ته مسله باندې رباب ایښي دی الله خبر چې په دې کې به ګناه وي که نه یو سړي ځان ته مسله باندې رباب ایښي دی او د بل غدر څو شیونه چې وجود نه کمیتاو د بېوسۍ نه راحتې صادق صاحب وجود نه کمیتاو د بېوسۍ نه راحتې زما په لاسونو به پولۍ نه راحتې وجود نه کمیتاو د بېوسۍ نه راحتې زما په لاسونو به پولۍ نه راحتې پښتونه تا خو دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سرګۍ نه راحتې پښتونه تا خو دومره ډېر دردونه وزغملې دا ولې د قبر نه سرګۍ نه راحتې که ستا چېرته د ګل غوندې ځواني نه وي محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راحتې که ستا چېرته د ګل غوندې ځواني نه وي محبوبې نو ستاسو په دیوال به لولکۍ نه راحتې دا وګورئ هم هغه ښار کې امن و ملګرو کوم ښار نه چې نارې د ازادۍ نه راحتې دا وګورئ هم هغه ښار کې امن و ملګرو کوم ښار نه چې نارې د ازادۍ نه راحتې زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به ننګکۍ نه راحتې زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه مننه زمونږ په پښتنو کې که خواږه نه وي صاحبه زمونږ په وړو به ننګکۍ نه راحتې د خپل غریب قسمت نه مېلې دا ګیله ده کبار کې به مې هم د خپو څپلۍ نه راحتې مننه او یو تجارت وي هغې نه وړاندې دوه درې شعرونه چې په امید مو د ارمان په شان مین یو په امید مو د ارمان په شان مین یو موږ په ځان خو هم د جانان په شان مین یو ژوند خو پرېږده په مرګ ښه ملته خوشحال یو ډېر زیات محترم جمشید خان مومند صاحب زموږ د دې حلقه پی کې 55 MP او زموږ د دې پروګرام مشر مېلمه